د روژې د میاشتې د تراوو ډیر زیات خیال ساتي. د دې ډیر زیات اجرونه دي، دومره ثوابونه الله ورکوي چې ما او تا یې سوچ نسو کولی. فرمایي چې پر دغه تراوو پر یوه سجده باندې الله رب العزت و انسان ته 1500 نیکۍ ورکوي. و 20 رکعاته دي، 40 سجدې کې رالې، په دا 40 سجدو باندې الله پاک 15,000 نیکۍ ورکوي. او فرمایي چې پر یوه سجده باندې الله پاک د ده دپاره په جنت کې 80,000 محله جوړوي. و 40 سجدې رالې، دا په لکاو محلونه الله پاک ستا دپاره په جنت کې جوړوي. لیکن دغه ثوابونه، دغه اجرونه او دغه انعامات هغه چاته ورکوي. د الله رسول فرمایي چې دغه 4 شرایطه کې موجوده وي. اول شرط دا دی چې نفس به دې په کنټرول کې وي، حلال نفقه به دې وي، حرام نفقه به دې نه وي، درواغ به دې نه ویل، سود به دې نه کړی، او څوک به دې زیر کړی نه پر دې باندې. شیطانان الله در څه تړلی دي، لیکن خپل نفس بیا په خپل کنټرول کې خپل راوله. یو نفس په تم په کنټرول کې راوستلی سي. نفس سره داسې ټینګ عزم وکړه چې دا 11 میاشتې تا پر ما څه نخرې وکړلې، کم ګناوې دې راباندې وکړې، اوس به 1 میاشت زما تابع کېږي. دا 1 میاشت ته تابع که انشاءالله ګرد عمر به ستا تابع وي. دویم شرط دا دی چې درواغ به دې نه وي کې ویلي، شکنځل به دې نه وي کړي، د چا زړه به دې نه وي ازر کړی. او فرمایي دریم شرط دا دی چې نشه به دې نه وي کړي، چرس روین یو شی به دې نه وي کړي، بنګې او دا رقم شیشه نور چې کم نشور شی دی، نشه به دې په دا روژه کې نه وي کړی. الله پاک دا اجرونه درکوي. او څلورم شرط دا دی چې په یې چا پسې به دې بهتان نه وي ویلی، د یو چا غیبت به دې نه وي کړی، بیا الله رب العزت دغه اجرونه درکوي. او که ټول ورځ او ټوله شپه په غیبتو، په بهتانو، په چکو، په کرمبوډو، په دغه له لعبې تېروو، بیا نو دغه انعامات ډېر مشکل دی چې الله پاک یې تا ته درکړي. لہذا د 1 میاشت ځان په کنټرول کې راول. 11 میاشتې د سرکشي وکړله، صحیح سوله، د 1 میاشت بیا خپل ځان لږ په کنټرول کې راوله چې دغه انعامات الله رب العزت تا ته در نصیب کړي.